نو موږ تاسو کوم دور کې یو اسلامي نظام لرو، علماء تعالی جل جلاله فرصت دې ورکړی چې نظام یې جوړ کړی. اوس د دې نظام ساتنه د سیاست په چوکاټ کې موږ تاسو سره ضروری دي چې زده کو ځان په پوه. که ته وایې سیاست نه کوم په نیولې د چوکۍ په چوکۍ ناستې نو کله سیاست نه، دا خپل سیاست په چوکۍ ناستې او دا سیاست کول ناجایز خبره خو نه ده. نبی علیه السلام وایي کان بني اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بني اسرائیل ډېره زمانه د دوی سیاست د انبیاو په لاس کې د بني اسرائیل، یعنی انبیاو دا سیاست کړی، دا سنت دي، دا د انبیاو طریقه ده سیاست حکم روایی په خلکو چلول. خو دا طریقه زده کول غواړي، دا حکمت عملی چې ته به د عمل کې دغه سیاسي پالیسي د دین تګلاره په خلکو څرنګه تطبیق کوي. د سیاست تعریف هم علماو سره اخیستی، هي استصلاح الخلق برشادهم الى طریق المنجی فی الدنیا والآخرة. سیاست چې ته وایي هي استصلاح الخلق، طلب د اصلاح د خلکو له خلکو نه د اصلاح غوښتنه الى طریق المنجی، چاته غواړي هغه لارې ته منجي ده، نجات ورکوونکې ده، فی الدنیا والآخرة، هم په دنیا کې هم په آخرت. په دنیا کې نجات ورکوي څه معنا؟ د تا ولس نیکمرغي ته باسي، د تا ولس د اقتصادي پلوه خودکفا کوي، له امنیتي پلوه خودکفا کوي، په ځان اعتماد حاصلېږي، امن به وي، له اجتماعي پلوه به یو ښه مرفع او بافرهنګه هوښیار او داسې ټولنه جوړېږي چې هغه شرعي ټول بعدونه په نظر کې نیسي او خوشحاله ژوند ته خلک بولي. دا چوکاټ دې چوکاټ ته تاولي. په اقتصادي ډګر کې تا ته سہولتونه برابروي، عمراني برخه کې تا ته آبادي کوي. دا د یو سیاسي مشر او د سیاسي مسؤل دا وظیفه ده، دا به دنیا کې خپلو اتباعو ته دا تیاروي او په آخرت کې به هم د آخرت د نجات غم هم ورته خوري. د شریعت په چوکاټ کې به امر بالمعروف هم ورته کېږي، محاکم به هم په شریعت باندې فیصلې کوي، د الله دین به حاکم وي، د الله اعلی کلمه به لوړه وي، اعلی د کلمت الله به موجوده وي، د الله د دین ارزښتونه به ساتلي وي، شاعر الله به محفوظ وي. دغه ټولنه جوړېدل بیا د ژوند یو ظرف جوړول دا د سیاسي مشر کار ده. نو دا هغه د کېږي ستا دغه سیاست زدی، د په خلکو باندې حاکمیت کول تا زدی، دا هوښیاري غواړي، دا علم غواړي، دا پوهه غواړي، دا هم سیرتن د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق ځان کې راوستل غواړي، هم عملا د صحابه غوندې لښکر جوړېدل غواړي چې بیا یې تطبیق کړي په ټولنه. د هغه دور ته برګشت غواړي او په هغه نهج او طریقه باندې ځان پوه کول او جوړول غواړي. مخکې ولې یو لیکوال ډېر ښه اشاره کړې وه، وایي کوشش وکړي چې خپله ټولنه منافق صفته نه کوي، چې تا ویني امر بالمعروف ویني، حکومت ویني ښه عمل کوي، بیا یې خواته ته ناستي نیک یې پرېږدي. دا د منافقانو کار و، دوه نیت یې به عمل یې د الله دپاره نه و، د یو چا دپاره و. عمل به د دې دپاره که د نبي اسلام ما په خپل لښکر کې ځان سره ونیسي او ومې نه پېژني، دې دپاره باید لمونځ کوو. نو منافقه ټولنه باید موږ جوړه نه کړو، صادقه ټولنه جوړه کړو. صادقه ټولنه هغه وخت جوړېږي چې ته د دوی په عقیده او باور او فکر ډېر کار وکړې، په عمل کم کار ولري. عمل د فکر تابع ده، فکر داسې چا جوړ کړه عمل یې پخپله جوړي. ځکه عمل لکه د علماو عمل ولې جوړي؟ ځکه فکر اول جوړ شوی په مدارسو کې، قال الله او قال رسول په چوکاټ کې لوی شوی، پخپله یې عمل سمیږي. هېڅ عالم ته هم څوک دبي سره ولاړ نه داسې لمونځ مه قضا کوه، سنت عملي کړه، صالح اوسېږه، بد مه کوه. خپله یې ځان اصلاح کړي، ځکه د فکر باندې کار شوی. فکر ډېر اساسي خبره ده، فکر ښه جوړ. یو غربي لیکوال د هغه ویلي فرعون چې هغه کې راځي آیت شریف کې چې فرعون بیا خلک مړه کړي، هغو بچیان یې ژوندي پرېښودل او خلک یې مړه کړه. بل چې راځي اولادونه یې مړه کړه، د بني اسرائیلو اولادونه واړه واړه دا یې مړه کړه، قتل یې وکړه. او وړکي نارینه وړکي به ځینې وژل، زنانه به یې پرېښودې. نو په دې چې دا غربي لیکوال لیکلي دي، که زه د ده په ځای وای د فرعون په ځای ما دا ماشومان نه وژل، ما دوی ته پوهنتون جوړاوه، داسې به مې جوړول ټول بیا د ما بندګان پوهنتون مې ورته جوړاوه، په هغې کې مې دوی پوه کول په دې چې فرعون علیاذ بالله تاسې خدای د عبادت یې کوو. ده په فرعون باندې انتقاد کوي چې وژل یې نه ولې، دا فکرونه خو جوړول غواړي. نو ګورې هغه غربیانو دغه کفارو دومره د فکر اهمیت ته توجه کړې ده. نو موږ تاسې دین دپاره هم د خلکو افکارو باندې کار وکړو، فکر یې جوړ کړو. باید په تعلیمي ادارو ډېر تمرکز وسي، په ارشادي ادارو باندې ډېر تمرکز وسي، په دعوتي په دغو ادارو باندې ډېر تمرکز وسي، په رسنیو باندې ډېر تمرکز وسي چې خلک فکر جوړوي، ټول قوت هغې خواته متوجه سي.
15 کاله او 10 کاله بعد تاسو بیا بدلون په جامعه کې ګورئ. اساسي بدلون صالح بدلون به راځي په ټولنه کې. دا بد سړی په ګوتو په شمار ځکه ټول خلک به له ذهن نه جوړ سوي، عقیده به یې برابره سوي، عمل به یې صالح سوی او سم مسلمان به یې، صادق مسلمان به یې، ځکه خو عمل به د الله دپاره سم کړی، په فکري لحاظ به اصلاح سوی. ته په زور باندې اصلاح که، په دبي باندې اصلاح که، لیک باندې وځي لمونځ هم نه پېژني، د باندې په زړه کې عقیده هم نشته، د باندې وځي علماو ته هم بد نسبت کوي، دین ته هم بد نسبت کوي، څوک لمونځ نه کوم، څوک په زور باندې وکړي، څوک داسې دا منافقه ټولنه دغه ته. موږ باید دغه خواته ډېر توجه نه، ډېر توجه د خلکو افکارو ته وي، د خلکو ذهنیت ته وي، د خلکو عقایدو ته وي، د خلکو زړه ته وي. هلته چې بدلون راسي بیا دا تابع د ټول بدلونونو. نو تاسو ته ځکه دا خبرې کوو چې آینده نظام به تاسې په لاس کې، آینده چلونکي د دې سیستم به تاسې، نو تاسو نه غټ امید د ټولنې ده. نن سبا د چا زامن یاست دلته راغلي، یا سبا د چا د امید مراجع یا تاسې د دې ولس د امید مراجع به دا ولس به تاسې پر خپل امیدونه تړي، نو امیدونه بیا خاورې نه. د افغانستان ډېر ښه مسلمان ولس ته ډېره قرباني د دین دپاره ورکړې، ډېر ستړي سوي دي، د علماو سره ډېره ښه مینه لري، د مسجد او عبادت سره ډېره ښه مینه لري، په اخلاص باندې دا خلک، عام خلک د دیني شیانو ډېر احترام او ادب کوي. دغه احترام خلکو کې لا باید ډېر سي، لا زیات سي، په تنفر بدل نه سي. نو دې ته ډېر کار کول پکار دي او په دین باندې ښه ځان پوه کول پکار دي، په جامع اجتماعي حالاتو باندې ځان پوه کول پکار دي، د خلکو په اصلاحي سیستم طریقه باندې فکر کول پکار دي، د دې علومو سره ستاسې افاقي مطالعه پکار ده، د یو عالم خبرو ته ښه غوږ نیول پکار دی، د یو ناصح نصیحت ته ښه غوږ نیول پکار دی، او دا په زړه کې ساتل پکار دي چې آینده به تاسې په درد خوي، تاسې به د ټولنې راتلونکي یاست، او تاسې د ټولو علومو سره دی علم سره په چیرې مخالفت مه کوئ. شرعي علوم دي ضرورت د ټولنې ده، طبي علوم دي ضرورت د ټولنې ده، انجینري علوم دي د ټولنې ضرورت ده، ساینسي علوم دي د ټولنې آینده ده. ټول علوم د موږ تاسې د دین دپاره اول ضرورت ده. تاسې فکر وکړئ که چېرې موږ په ساینسي لحاظ باندې رسېدلي وای، د موږ د غزې مسلمانان به نن دغومره مظلوم وو. هغه هم 2 سترګې 2 پښې او 2 لاسونه لري، اسرائیل هم لري. فرق یې څه شی دی؟ اسرائیلو ځان په ټکنالوژي کې رسولی، په ساینس رسولی، دې خواته په غزه کې خلکو وخت ضایع کړی، غفلت باندې وخت یې ضایع سوی. نن یې نتیجه ګوري په چې تمامېږي. دغسې به د پیړۍ په تباهي تمامېږي. زیات لا 80 کاله کې د غزې مشکلات، د فلسطین مشکلات روان دي، حل نه ورته پیدا کړي. ولې اساسي حل ته تر اوسه پورې چا مخ نه ده کړی. هغه دا ده چې موږ ځان مسلمانان ځان په ټکنالوژي کې داسې پوه کړو لکه دښمن مې پوه دی، هغه نه لا زیات پوه کړو. موږ تاسې مکلف یو، الله جل جلاله موږ ته امر هم کړی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تاسې دې په مقابل کې قوت پیدا کړئ، ځان آماده کړئ، اعداد وکړئ. دا قوت په څه پیدا کېږي؟ په ټکنالوژي. نن سبا خو جنګ د تورې نه ده، نه د هغه څو کاله وروسته توپک جنګ لا نه دی، توپ جنګ به هم نه وي، سایبري جنګونه به وي، د ټکنالوژي جنګ به وي، په انټرنیټ باندې به جنګ کېږي، په کمپیوټر باندې به جنګ کنټرولېږي، ټولې خبرې به هغه راکړي. نو تاسې څومره آماده یې د دې کار دپاره؟ تاسې څومره تیار یې د دې لپاره؟ څومره وړتیا لرو؟ په دغه وړتیاو باندې کار وکړئ، ذهناً دې ته آماده سئ، د راتلونکي قوت د مسلمانانو ځان جوړ کړي، د حالت ته بدلون، اساسي بدلون ورکړو. مظلومیت تر څه وخته؟ ځان له مظلومیت ایستل واجب دي، په مظلومیت کې ځان پرېښودل ګناه ده. ولې به موږ مستضعف یو؟ ولې به موږ مظلوم یو؟ ولې به په موږ باندې همیشه میچنې تاویږي؟ ولې به د خلکو پالیسیانې په موږ تطبیق کېږي؟ ولې موږ لکه د موږ سلف چې دنیا سیاست په لاس کې و، د موږ په لاس کې ول نه. د صحابه کرام کوم چې ته دین رسولی و، تابعین په کومه حد کې و، د موږ امپراتوریانو د مسلمانانو څومره پراخه غځېدلې وې په مځکه کې. نو اساسي علاج دغه ده چې بېرته هغه حد ته ځان رسوو. نو دا واړه فکرونه باید لوی کړو، پراخ کړو، دید پراخه کړو، د دنیا په سطح باندې فکر وکړو، د دنیا په سطح مسؤلیت احساس. دا حدیث خو ډېر خلک وایي العلماء ورثة الانبیاء. صحیح ده، علما ورثة الانبیاء د دې دپاره خو نه د خاص خلک تا لاسونه چپ کړي، تا احترام وکړي، ځکه ته د نبي په مقام کې قرار لري، ته د نبي غوندې محترم یې. دا د دې دپاره خو نه یو ته امامت وکړي، جمع ورکړي. نبي د ټول انسانیت د ټولو ابعادو د نجات دپاره راغلی و. ته باید هغه رقم څوک، هغه رقم احساس د مسؤلیت هم وکړي. نبی خو د ټول امت ځان مسؤل باله، د ټول امت د کفر باندې خفه و، په ګمراهي به خفه و، دغه سره مقابله کوله، مبارزه یې کوله، دعوت یې تر کور د خلکو ورساوه. ته هم باید دغسې مسؤلیت وکړې. یو په جومات کې خو نو ورثة الانبیاء نه کړي، د باندې ټولنه تا په لاس کې مسؤلیت یې په مقابل کې حس کړه، او لږ ځان ظهیر وبوله، لږ ځان کم وبوله چې دا ولې ما دا کار نه ده کړی.
ځان آماده کړه، دا شاګردان دې آماده کړه، دا راتلونکی دې آماده کړه. ته څه وخت په غفلت کې وخت تېر. نو ورونو خبره اوږده نه شي، تاسې د مطالعې او د درس وخت دغه مدرسه د دغه شان د زده کړې ځای ده، دا ټول شان کې زده کړئ. ځان داسې آماده کړئ چې له دې مدرسې نه فکرونه ووځي چې د باندې بیا دنیا ته تحول ورکړي. فکرونه ووځي چې دنیا اصلاح کړي. د خپل افغانستان په عقلن باید اصلاح کړي. د خپل افغانستان ته خو باید نور رڼا وي په واقعي معنا، او دین داسې تطبیق کړي په ټولنه کې لکه د دین تقاضا چې ده، او الله جل جلاله غواړي، او انسانان دین سره مینه، محبت، اخلاص لري. دا رقم یو ټولنه جوړېدل غواړي، او دا د موږ تاسې دغه واړه مجلس نه او د دغې وړې مدرسې ماحول نه داسې یو حالت راوستل کېږي. ممکن ده بالکل د صحابه کرامو عادت کم و، اصحاب صفه په صفه باندې مناست کم تعداد، څوک چې حج ته تللي ورته ریاض الجنت ته لاړ شي، وړکۍ هغه صفه باندې داسې هغه تاو کړي دي، هغه پړي تاو کړي، وړکۍ جې دلته به څونه پر صحابه جېدل. د دې نه ټول علم انتشار دنیا ته ورسېد. موږ تاسې هم که ښه اراده ولرو، اخلاص ولرو، د الله نه توکل وغواړو، الله ته زارۍ وکړو چې ښه د خدمت مصدر هم الله وګرځي ټولنې ته. الله دغه قوت په تاسې کې ږدي، د خپلو وخت د خلکو رهبریت به درکوي، د خپلو خلکو د اصلاح دپاره به تاسې وسیله او ذریعه ګرځي. الله دې وکړي چې موږ هغسې جوړ شو، نیت هم للهي وي، عمل هم للهي وي، او د دین لپاره د کسان چې مور پلار وقف کړي وو، مدرسې ته رالېږلي، ځان هم دغسې وقف کړو، آخرت ته توجه کړو. نصب العین هم دین وي، نصب العین هم د الله رضا وي، الله هم د اصلاح هم کړي، او الله د توفیق هم راکړي. استادانو ته دې الله ډېر توفیق ورکړي، دلته د منتظمین د مدرسې ته د الله ټولو توفیق ورکړي. دا لوی خدمت، یقینا دا عظیم خدمت ته دا ځینې قبول چې ګورئ د استادانو د هغه تحدیث بالنعمت په شکل ورته وایم. ګورئ دغه شاګردان دا بله لږ داسې دي لکه کښت یو غنم چې ویې کرې یو وږی نیسي سلګونه غنم کوي، هغه بیا وکړې څومره دنیا به ډکه سي. د دې مدرسې نه به دنیا ته علم نشر سي. دا استادان د خدای پاک اوږد عمر ورکړي، دا محتمم صاحب، دا نور مسؤلین ته خدای اوږد عمر ورکړي، دا به یو وخت نه وي، وفات به وي، خو دوی د علم اثر به روان وي، د دوی نیک عمل به پسې لیکي. الله پاک وایي د عمل ثمره دوی ته په قبرو کې لیکي. دا ډېر یو لوی خیر دی، بیخي لوی خیر. ته تصور یې نشي کېدی د علم انتشار، د درس انتشار، د اصلاح د ټولنې، د چا د زمنو اصلاح چې هغه آینده بسته پیړۍ پورې تړلی، هغه 100 کاله ژوندی عبادت کوي، 100 کاله د په عمل کې تا علم او معلومات چې تا ورکړي هغه اثر کې پروت وي، ثواب الله تا ته هم درکوي. دوی باندې موږ عقیده ده. نو دا اوږد هغه بیا شاګردان روزي، هغه بیا شاګردان روزي، څومره لوی خدمت وکړو. الله دې ټولو علماو ته توفیق ورکړي چې ښه روزنه د دې اطفالو د زامنو د خلکو وکړي. الله دې نیمګړتیاوې اقتصادي وي هغه دې الله ورته پوره کړي، نور مشکلات ولري هغه دې الله پوره کړي. مریضانو مشکلات شاګردانو ترمنځ وي یا کم ذهن خراب دي، چا درس نه زده کېږي، الله دې هغه مشکلات ورته اسانه کړي. نور تاسې وخت نه نیسم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.